اپر سوات مټه کې د فیمیل سټوډنټس تر ټولو لویا او با اعتماد اداره هیرا ګرلز سکول اینڈ کالج مټه د اف اس سی پری میډیکل او فری انجینیرینګ سټوډنټس لپاره د خوشحالۍ زیری د اف اس سی فری میډیکل او فری انجینیرینګ لپاره داخله جاری دي. محدود سیټونو لپاره د پول او هاف سکالرشپ لوی اعلان. هغه سټوډنټس د چا نمبر چې 990 وي د هغوی لپاره به په فیس کې 50% او د چا نمبر چې 1000 یا د 1000 نه سیوا وي د هغوی لپاره به په فیس کې 100% رعایت کولی شي. هیرا گرل سکول اینڈ کالج اپر سوات کی فیمیل سټوډنټانو هغه یوازینی تعلیمي اداره ده چرته چې په باپرده اسلامی ماحول کې د فیمیل سټاف په نگرانی کې ستاسو د بچیانو تعلیم او تربیت په احسن طریقه سره کېدلی شي. دلته ستاسو د بچیانو لپاره خوندورې هوادارې کمرې، جدید ساينس لیبارټري، لایبرری او د ملټي میډیا کلاسز اسانتیاوي هم شتون لري. د دې سره سره په هیرا گرل سکول کې ټول ټیچرز ټرین او کوالیفاید دي کوم چې د جدید طرز تعلیم په تقاضو پوره دي. که تاسو غواړئ چې ستاسو بچیانې باپرده اسلامي ماحول کې د لوړې پایې زده کړي او AA1 ګریډ ترلاسه کړي نو د هیرا گرل سکول اینڈ کالج خدمات ترلاسه کړئ. په هیرا گرلز سکول اینڈ کالج کې د نصابي او غیر نصابي سرګرمیانو د لارې د جنکو پوهنه او روزنه په اعلی معیار ترسره کیږي. د دې نه علاوه په جدا بلډینګ کې د اعلی سټاف په نگرانی کې د بوایز کیمپس هم شاندار آغاز شوی دی. پتا یاد لرئ هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغډیری روډ مټه سوات. د موبایل شمیره ده 0345 945 8889. هیرا گرلز کالج په دې علاقه کې د ټولو نه پخوانۍ اداره ده الحمدلله. او هغه وخت کې چې کله دا تصور او دا سوچ د چا نه و چې د ګرلز دپاره جدا اداره پکار ده الحمدلله په هغه وخت کې موږ د علاقې ته خپل خدمات ورکړي دي او دا د الله احسان دی چې دلته کې د ماشومانو ښه بهترینه طریقه باندې تعلیم هم کېږي او سره تربیت هم یو بهترین نظام زموږ سره دی او د هغې ریزلټس زموږ داسې دي چې هر کال نه بل کال ته زموږ د بورډ ریزلټس خصوصا چې دي نو هغه د یو کال نه بل کال ته الحمدلله بهتري. دین علاوه په سکول کې هم سټوډنټس چې کم راشي کمزوري یا صحیح هغه هم الحمدلله الله پاک ښه کوي دلته کې او کمزوري سټوډنټس راشي ډېر ښه شي او ډېر ښه د سکول ټاپران د کلاس ټاپران دې جوړ شي نو دا هم کېږي. نو د دې نور کلنۍ په نسبت سره څه کال هم الحمدلله زموږ ډېر بهترین رزلټ راغلی دی. 1090 باندې زموږ ټاپ شوی د 2 ماشومان په 1090 راغلي دي او نور ماشومان هم ښه رزلټ دی نو الحمدلله دا موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس موږ د فرسټ ایئر ایډمیشنز هم روان دي. موږ سبا نه بل سبا په 29 سپتمبر باندې موږ د هغې دپاره انټري ټسټ اناونس کړی دی او سټوډنټس ته په هغې کې څوک چې د داخلې خواهشمني نو په 29 سپتمبر باندې به هغه کې خیر راشي او ټسټ له او د هغې نه بعد هغې ته به ایډمیشن ورکوي انشاءالله ایډمیشن پروسس روان دي. دې نه علاوه موږ په کوم ماشومان چې آوټسټینډینګ دي نو په هغې کې موږ هغوی له فری ایجوکیشن هم سوچ کړی دی نو کوم چې 1000 پلس مارکس دي د سټوډنټس نو هغوی ته موږ لیمیټډ سیټس اناونس کړي دي چې په هغې کې به هغوی له موږ فری ایجوکیشن ورکوو. بیا 950 ابو چې کوم دي نو په هغې کې موږ بیا سټوډنټس له هاف ایجوکیشن کم خراجات چې دي نو هغه به موږ هاف اخلو. نو دې طریقه باندې موږ وایو چې یاره زموږ کوم سټوډنټس چې قابلان سټوډنټان دي هغوی موږ اپریشیټ هم کړو انکریج هم کړو. د دې سره سره د ګرلز سره سره موږ وایس سیکشن هم آغاز کړی دی. سکل د هغې کلاسز چلیږي روان دي او الحمدلله په ډېره بهترینه طریقه سره د ډېرو قابلو استادانو په نگرانۍ کې د هغه ماشومانو هم تعلیم و تربیت روان دی. نو د هلکانو دا یو خلکو ډیمانډ به و چې یاره جنکۍ خو زموږ دلته کې او هلکان ماشومان چې وو نو هغه موږ بیا د 4م کلاس نه بعد بیا ویستل د سکول نه نو هغه به خلک خفه کېدل په هغې باندې. نو شکر الحمدلله په هغې کې موږ کامیاب شوي یو. بوایز سیکشن آغاز هم شوی دی
او ان شاء الله پای کې خواهشمند څوک نو داخلي پای کې شروع دي سٹارټ دي